ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د تاریخي ابادو او سیاحتي جاذبو حالت او اهمیت تر نامه لاندې څیړنیز سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي چارو معین مولوي عتیق الله عزیزي په ګډون د پوهنتون استادانو، لیکوالانو، د بیلابیلو ملکي او نظامی ادارو مسؤلینو، قومي مخورو او ګڼ شمېر ځوانانو ګډون کړی وو. په دغه څیړنیز سیمینار کې د پوهنتون استاد پوهان ابراهیم همکار او لیکوال ضیاءالدین همتمل د ننګرهار په تاریخي ابادو او سیاحتي جاذبو وغږیدل او غوښتنه یې وکړه چې تاریخي ځایونه دي ورغول شي. دغه فرهنګي میراثونه چې دي د ملتونو پیژنګلو ده او افغانستان لله الحمد د نړۍ په سطحه دویم هیواد دی چې دغه فرهنګي میراثونه پکې زیات دي. په دغه غونډو کې نوي نسل ته دا پیغام ورسیږي چې دا مو تاریخي ځای دی، دا ارزښت ناک ځایونه دي، دا د قدر وړ ځایونه دي، دوی ساتنه پالنه زموږ د ټولو حق دی. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف وایي له دغه سیمینار موخه سیلانیانو ته د ننګرهار تاریخي او سیاحتي ځایونو ورپېژندل دي. الحمدلله موږ دغه باندې ویاړو چې افغانستان یو تاریخي وطن دی. خامخا لرغون پیژندنو په اساس باندې دلته ډېر تاریخي ابدې لرو موږ په افغانستان کې بالخصوص په ختیځ کې. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي چارو معین مولوي عتیق الله عزیزي وایي د فرهنګي او تاریخي میراثونو ساتل او رغونه د ټولو ګډ مسؤلیت دی. عزیزي زیاتوي د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس د تاریخي ځایونو کیندنه او د یادو آثارو قاچاق په مطلق ډول بند دی. د افغانستان په سطح باندې چې کومه توجه د دغه تاریخي آثارو حفظ، د ابداتو حفظ او خوندیتوب ته سوی بل برخې ته به دومره نه شي. موږ د ټول افغانستان په سطح باندې ټول دغه یو نیم کال کې یا د یو کال خصوصا موږ د افغانستان ټولو تاریخي سیمو ته ځانونه ورسول. د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیت امیر مولوي محمد طاهر مبارز د ولایت کې د ټولو تاریخي ځایونو د ښې ساتنې خبره کوي. د تاریخي ځایونو ساتن، د تاریخي ځایونو حفاظت زموږ ملي وجیبه ده، زموږ هغه وجیبه ده. موږ ته همدا کړې ده چې ملي منافع، ملي جایدادونه، ملي شان، ملي وسایل، ملي اسباب، ملي شان دا ټول وساتئ چې دغو لپاره حفاظت وکوئ. ننګرهار کې د هډې موزیم، مملې بند، بهرآباد سمسي، شاهي ماڼۍ، باساول سمسي، تورې بوړې سمسي، وزیرو تنګي، پنګوچم سیمه، دره نور ولسوالۍ، سلطانپور چیني او یو شمېر نورې تاریخي او سیاحتي سیمې شته.